أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. آیت الکرسی بگاده دے بارے کی خبر شوی وا وسم تاسو څخه خبر واوریدا. بہرحال دا قرآن کریم عظیم و سردار آیت ته الله تعالی په دې کې خپل بنیادی او اساسی مسله بیان کړی دا چې هغه توحید ده او دا د الله تعالی تعارف ته څومره پوری چې انسان خپل خالق پیژندل نه او خپل مالک پیژندل نه وي او داغه قوت او داغه طاقت اندازه هغه تشوي نه نو هغه نه د خپل مقام تعین کولای شي او نه د خپل مالک تعین کولای شي او دا تعین چې کله د انسان نه خرابي بګړاوي نو د اټول عبادت غندوي هغه پويږي نه چې زما کم مقام دی او زه د چا عبادت چې کومه دغه کم مقام دی. نو دی وجنه په دې کې تعارف ته د الله تعالی او د خپل تعارف خلاصه د اسخو د توحید مسله په ټول قرآن کریم کې دا خو بهرحال په دې کې د اغي انچوړ ده. کدی یو آیت د دې آیت یو لفظ باندې موږ سوچو کو الله تعالی زموږ شرح صدر نصیب کی د الله تعالی هغه لویواله ټول زموږ په مخې تراشي. نو بیا د انسان په هر عبادت کې لکه منځ کوا دا د خپل مالک معلوم دی چې هغه د حیثیت ته، حج کوا مالک معلوم دی چې هغه د حیثیت ته، او خپل ځان درته معلوم شي چې ما د حیثیت ته. نو انسان کې عاجزی راشي او خاص خبره دا ده چې انسان کې عبودیت راشي. کما چې د عبادت معنی ده انتهایی عاجزی او انتهایی عاجزی سره انتهایی تابعداري او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقې باندې عبادت کول. نو الله لا اله نشته بل معبود بل څوک لایق د عبادت الا مگر هو اغد الحي اغشوان ده. یعنی دا هر څه چې پیدا کړی دي دا سینه ده چې دا زندگی ختمه شوه دا اوسم ژوند ده. هو الاول اغه اول وو والآخر اغه باخری ټول ارڅ په پناشي هغه په پاتې وي او داغه زندگی داسې ده چې هغه هر ان څومره چې د الله تعالی طاقتونه دي مونږ دغه طاقتونو اندازه نشو کولای. زمونږ د دماغ او طاقت دومره نشته چې دغه طاقت اندازه وکړو. خو چې څومره زمونږ دماغ دی یا څومره چې مونږ کوم شینو باندې پویګو هغه مطابق الله تعالی ژوندې ده او د خپل ټولو طاقتونو سره ژوندې ده. یعنی کله انسان ژوندې وي خداغه جسمانی طاقت ختم شي، کله ژوندې وي ذهني صلاحیت ختم شي، کله ژوندې وي اعصابي قوت ختم شي یا د بیان قوت ختم شي. دا الله تعالی مکمل ده او د دې ټول قوتونه ژوندې دي. القیوم او دا الله تعالی قائم ساتون کې ده د هر یو شی لپاره. څه چې پیدا کړی دي د نظام د الله په لاس کې ده. یعنی زمونږ د ازمکه باقاعده گردش کوي. د دې گردش کې کله خپل په مدار کې د یو ستر هغه لاکمه حسام کده او خوځيږي نو د ټکراو شي بل ستوري شراو دا به تباشي دا به ختم شي. همدغه نه کې لکونو کرونه ستوري دي زمونږ نور سترګه دنه په لکونو مقدار باندې لوی ستوري شته دي زمونږ د مسترګ نه هم لوی چې هغه اوس ساينسدانانو اندازه لګولې دا نور به څومره وي اسمانونو پورې به نور څومره وي الله داغه نه خبر ده او دا ټول په خپل مدار کې چکر هم لګي او ټول خپل ذمہ داری کارم کوي. لکه مثلا یو باغ ده دا دومره ډېر زمونږ عقل وکارو کې او نه کی خو یو باغ ده باغ کې ونی دي او دې کې انګورم دي دې کې کجوریم دي په دې کې انار هم دي په دې کې الوچی هم دي خرمانه هم دي وغیرہ وغیرہ او زمکه کې یو دا او به کې یو دي او دې ته مونږ دا پڼه ورکو او دا ونی ټولي ولاړ دي په دې وې زمکه کې او کله چې دا موسم راشي مونږ په مونونو نه ټنونو باندې نه میوه وېسو نه خاور کمي نه او به کمی وي نه داسې کم شی دی چې هغه الله تعالی دی وی ونه ته دغه صلاحیت او دغه طاقت او دغه ضرورت پوره کړو او بیا په هر میوه کې خپل ځای الله تعالی واچول او بیا د هغه وی میوه باندې چې کوم نن سبا تحقیقات شوي دي کیږي چې څومره طاقتونه دي څومره باغ کې پروتین دي څومره باغ کې کیلشیم دي
څومره باغ کې نور صلاحیتونه دي هغه ځایکه بیل ده دغه رنگ بیل دی دغه مقدار بیل دی دغه معیار بیل دی دغه وزن بیل دی وغیرہ وغیرہ دا صرف د یو باغ کومه اندازه ولګو مونږ په دې نشو پوهیدل او بیا په هغه باغ کې د هر ونی هغه ژوندۍ قائمه ساتل او د هغه ضرورتونه د هغه تانی ضرورتم پوره کول د هغه د شهر د ټینانو ضرورتم پوره کول د هغه د پانو ضرورتم پوره کول د هغه ګرمي او سردی پوره کول او هغه لپاره چې کم شونو ضرورت د هوا نرمي او ګرمي پوره کول دا ټول الله تعالی ساتون کړي یعنی کومه په دې درس کې په دې درو غنټو کې یوازې په یو باغ یا په یو ونی باندې سوچ کوم د سر ته نشو رسولې بیا د ټول کائنات ته سوچ کوا او دا ټول الله تعالی په خپل لاس کې ساتون کړي د نظام او مغه چلای مونږ یوازې یو نظام کله چې چلو باغې لپاره مونږ سونو زرګونو مشاورین او خلق او معاونین او سپایان او نوکران وغیرہ وغیرہ هغه به سره نشو رسولې او دا الله تعالی د هر څه کوي او تنهایی کوي دغه چا ورته ضرورت شته نه څوک سره تعاون کوي نه د چا تعاون هغه ته ضرورت شته انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون خبر ادا د بل نه دا چې کله فیصله وکي الله تعالی د یو کار او چې ورته وای چې کن اوشا فيكون بس به هغه وشي دا د الله تعالی حیثیت ته لا تاخذه ننتی اغا سنتون پرکالی هغه خوب چې د خوب په ابتدا کې راځي جوټا وهل یا مثلا د خوب هغه جټکر اتل ولا نوم او خوب چې دا ټول انتظامات د کائنات الله نیولې دي دا ټول انتظاماتو کې الله تعالی کا معمولی دي نه مخواړی الله تعالی معمولی دا پرېګ دي یا د دې حفاظت نه معمولی په غبن استړواله راشي دا هر څه بغټ ورشي دا تاسو نس بشي نو نه د خوب ابتدا راځي په الله تعالی باندې او نه د خوب انتها راځي په الله تعالی باندې ولا نوم او خوب لهم د الله د پاره ما هغه څه دي په سماوات چې په اسمانونو کې دي و ما او هغه څه دي په الارض چې په زمکه کې دي دا ډیر عظیم ترینه حصہ ده د آیات له ما فی السماوات و ما فی الارض بده باندې تاسو ټول خزان پوي کې خمه توجه وسیږي او اسیم د توحید مسله چې وی لګ ډیر زیات توجه وکړ ده چې ورته الله حیثیت معلوم شي او لا اله الا الله باندې موږ یو ور پوي شو به اعمال دویمه درجه او به د حیثیت هم پاتې نشي لکه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې هیڅ څوک جنت ته نشي داخلي دله الا دا چې د الله تعالی په فضل باندې داخل شي یو صحابي پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ته هم او یا زهم او دغه فضل او کرم د الله تعالی ټول نه لوی فضل هغه د الله تعالی خپل پہچان دي چې چاته ورکی او دا د علم اصل خلاصه ده چې چاته ورکی څوک چې الله او پیژني څوک چې الله دغه طاقتونو سره او پیژني دغه یواله دغه تنهواله دا او پیژني بس هغه کافی ده له د الله د پاره دي ما هغه څه په سماوات چې په اسمانونو کې دي و ما هغه څه په سماوات په الارض چې په زمکه کې دي کدی څه تاسو نه پښتنه وکم تاسو ماته یقین دې دغه جواب راکړي چې اسمان د الله د پاره ده اسمکه الله د پاره ده استوري الله د پاره دي ونه الله د پاره ده مرغۍ پرندې الله د پاره دي پریان الله د پاره دي خدا ډېر محدود جواب ده دا ډېر محدود ترين یعنی محدود ده سره هغه جواب یو سلام یا زرمه حصہ هم نه ده دا څه چې دي الله د پاره دي د دې په دنیا کې نظامونه دا اختیار چا سره ده له دا غسره ده کستا غ سیاسی نظام ده کستا د کور نظام ده کستا صلاحیت ده کستا طاقت ده ستا د سترګو دید ده ستا د ژبه بیان ده ستا د عقل استعداد ده ستا د جسم نور صلاحیتونه دي دا ټول د الله په اختیار کې دي الله نه غواړي دا هیڅ نشي کولای دا هر څه د الله دي ستا دولت ده ته به غړای دا د الله ده ستا بچی ده ته به ډاډای دا د الله ده ستا د جسم طاقت ده دا د الله ده تا ته الله څه درکړي دي دا تاسو سره امانت دي دا تاسو مستقلم نه دي دا تاسو مرګ ته او رسل تلیم نشي او دا کتلې شي نو د الله تعالی د اولوہیت هغه حیثیت په بنیاد باندې تلې شي چې کله ته الله د اولوہیت په درجه باندې پیژندلې چې کله انسان دا حیثیت جوړ شي او په دې باندې انسان پوه شي الله دې وکي چې دا خبره زموږ زړه ته را پریوزي چې کله د انسان دا حیثیت پریوزي چې زما په جسم کې زما سره په دې کائناتو کې دا هیڅ شی زمانه دي دا ټول د الله تعالی دي دا ټول د الله تعالی دي بیا د دولت اهمیت ختم شي بیا د عمر اهمیت ختم شي بیا د اولاد اهمیت ختم شي اهمیت د چا پیدا وشي صرف د الله تعالی پیدا وشي دغه چې دا غدي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زینب رضی الله تعالی عنها ته امدغه فرمایل چې ستا بچی داستا نو د الله تعالی دغه امانت او هغه واغستو امدغه رنګ ان لله و انا الیه راجعون کې امدغه خبره ولا تعالی کړی و چې مونږ هم د الله یو او هغه چې واغست لغم د الله دی او الله امدغه الله تعالی ته واپس کی
دا یو خبره شو زمونږ